د کندهار په ښار کې د شهیدانو چوک په سیمه کې ولاړ یم. ولې خلک د خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته نه کوي؟ تر اوسه چې د خپلې میرمنې سره د کور په کارونو کې کومک کړی دی که یا د کور په کارونو کې مرسته کول د خپلې میرمنې سره بد کار دی که ښه کار دی؟ یا ښه کار دی، هېڅ بد کار نه دی په دې. څه پلان لرئ چې د واده وکړي او بیا د خپلې میرمنې سره د کور په کارونو کې په کومو کې ډېره برخه اخلي؟ په جاروکشۍ کې، په لوښ پرېوللو کې، په اشپزۍ کې، په کوم؟ سلامونه. د افغان وایز لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست او ژوند به مو په خیر خوشحالي در باندې تېرېږي. منیر خان فیصل یم، د کندهار په ښار کې د شهیدانو چوک په سیمه کې ولاړ یم. نو قدرمنو لیدونکو، نننی پروګرام مو یو ځل بیا د ولې دی. نن مو موضوع ډېره جالبه او ډېره خوندوره موضوع ټاکلې ده. تاسو په ویډیو کې راسره وګورئ چې د خلکو عکس العمل څنګه دی په دې موضوع باندې. موضوع داسې ده چې په ولې سره شروع کېږي. مخکې مو ویلي وه چې د ولې پروګرام د ولې پوښتنه ده او لومړنۍ پوښتنه یې په ولې شروع کېږي. موضوع مو دا رقم ده چې ولې خلک د خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته نه کوي. دا مو موضوع ټاکلې ده. زه به ځم د خلکو سره به مرکې کوم، د خلکو سره به دا موضوعګانې پوښتم چې خلک څه جوابونه راکوي. تاسو ویډیو در پای سره وګورئ. افغان واینز یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. ولې خلک د خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته نه کوي؟ په کومنټ کې مو هم نظر راته پرېږدئ. هلته هم تاسو کولی شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. د هغه تر څنګ به زه د کندهار ولایت تر څنګ د افغانستان د هر ولایت ته ځم. د هغه ځای ښکلاوې، دود، کلتور، عنعنات به هم د همدغه یوټیوب چینل د لارې تاسو ته ښکاره کوم. افغان واینز د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. راځو د خلکو په لور. قدرمنو لیدونکو، دغه شهیدانو چوک کې یو او دلته رالو. دغه رخشوان استاد را سره پر څنګ ولاړ دی. جوړ په خیر؟ ستړی مه شې ورور ښه، جوړه په خیر. ژوندی اوسې. نوم دې؟ علي محمد دی زما. څوک؟ علي محمد. علي محمد. بله. علي محمد څنګه دی کاروبار دی؟ د رخشې کاروبار دی، سپاریان ستا نشته؟ شکر دی، الله روزي رسوي وه. څه د ورځې څو ګټئ؟ الله سل سي او نیم سل سي 200 سي. څه دا خالي ګټه ده وه؟ وه. بیا چیل ته چې وراچوئ هغه بیا جلا چیل مصارف مو ځینې سترې دي بس. ښه. یوه پوښتنه ده. پوښتنه په دا ډول ده، ولې خلک د خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې کومک نه کوي؟ دا نو خامخا د دماغ د کمزوري او د دې څخه نه دماغ کمزوري یا داسې په دې خاطر او د کور د میرمنې سره چې سړی کومک وکړي دا خو ډېر ښه کار دی. هر یو باندې عکس ته چې کومک سره دا ښه کار دی که بد کار دی د کور په کارونو کې چې د خپلو میرمنو سره خلک کومکونه کوي؟ یا ښه کار دی، خو دغه مرضي لري، دغه حسابونه لري، خو هغه هم دغسې بشر دی لکه موږ تاسې خپله یو نه. بلکل چې دی دغسې انسان دی لکه موږ تاسې. هغه هم ستړیا لري، بیا ماشومان لري، ماشومان پر ژاړي، داسې نور دغه لري. در اوسه چې د خپلې میرمنې سره د کور په کارونو کې کومک کړی دی که یا؟ ولې نه کوو، د الله بنده جارو مو له ورسره والی. جارو چې له ورسره والی دی؟ ماشاءالله. ښه. اشپزي چې ورسره کړې ده؟ او چې په زده مو هغه اشپزي مو سره کړې. څه شي زده دي په اشپزي کې؟ بس دا میګي ښه پخولی شي. او څونه اسانه خواړه میګي خو هر څوک پخولی شي. نو که چې خراب کړی وای او وارې مارې خو به نه در باندې کېږي؟ یا هغسې خو انشاءالله په نارینهو کې حساب شوي. ښه. ولې چې دا وارې خوري دا بیا څه دی؟ چې وارې خوري هغه خو نو تا در معلومېږي چې نه کېږي. یا نو دا وارې چې خوري دا خو هم د ناز وارې دي، دا خو هم د زړه څه خو نه کوي. د ناز وارې خو بیا له هغه را باندې کېږي. هغه در باندې سوي دي؟ هغه سوي دي، هغه باندې موږ خپله داسې خاص دغه نه کوو. پاک نه پکوئ تاسو دا نور وارونه خو نو تر ښه پرېږدئ. ډېره مننه ژوندی اوسې. ډېره مننه قربان صاحب. ځو در نورو پورې د خلکو نظریات اورو. تاسو خپرونه در پای سره وګورئ، میز کې پوئ چې نور خلک د دې پوښتنې په مقابل کې څه جواب راته وایي. راسره اوسئ. لیدونکو رالو، دلته یو بل ورور ده. دا ورور نو ډېر په فکرونو کې ناست وای، تازه د خوبه راکښېنستلم. هم ورته پراته دي. د ده سره به د کاروبار په اړه هم خبرې وکړو او هغه پوښتنه چې موږ تاسو په موضوع کې ټاکل دغه پوښتنه به هم ځینې وکړو. جوړ په خیر ورور جانه؟ خیر اوسه ورور جانه، جوړ روغ ژوند په خیر، د شپې ورځ ښه په خیر تېرېږي. ژوندی اوسې. نوم دې؟ حکمت الله. حکمت الله جانه، څنګه دی کاروبار څنګه دی؟
دا غړي خو فعلا د شکر دی، خو بیا هم د پخوا په رقم کاروبار نشته، خو شکر دی د کور چلاو پکېږي الحمدلله. څه وخت راوتلی تاسو په فکرونو کې ناست تل تازه د خوبه راکښېناستم چیرې بیده وې؟ والله هلته په ګودام دی هلته بیجېږم، نو بیا 2 ساعته خوب کوم، بیا بیرته خپلې خوارۍ ته راوځم، ځکه زموږ خوارۍ چې دي د میوه چې خرڅېږي دا د شپې خرڅېږي، د ورځې چندانې نه خرڅېږي. خلک چې ځي کورو ته بیا نو میوه رانیسي وړې د خپل کور. بلکل و خپلو مؤمنانو ته میوه وړي ور، هغه هم دوکانونه بندوي، ماښام کورو ته روان یا خلک میوه وړي کور ته. او نو بلکل یوه پوښتنه ده، پوښتنه په دا ډول ده، ولې خلک د خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې کومک نه کوي؟ بلکل هر کوم ورکوي که خپله زنانې حق پر لري چې مثلا هغه په مصروفیات اخته یي، مثلا په خپلو بچیانو اخته یي، فارغه نه یي، ستړي، حق پر لري که خاوند یې که خپل زوی حق پر لري چې د کور په کارونو کې مرسته او کومک ورسره وکړي. دا د کور په کارونو کې مرسته کول د خپلې میرمنې سره بد کار دی که ښه کار؟ یا ښه کار دی، هېڅ بد کار نه دی په دې کې، ځکه و رسول الله مبارک علیه الصلوة والسلام نور صحابه کرامو د ټولو کومک ورسره کړی دی. بلکل ورسره کړی دی. تا خپله واده کړی دی؟ بلکل کړی مې دي، داسې 7 میاشتې قدر کېږي. 7 میاشتې اوس خو بیا بیخي کومکونه ورسره کوي. بلکل اوس فعلا د ملا نه دی کړی، دا پروګرشتلی ده ساجه خلاصو، بیا چې مؤمنان چې ژوند و زندګۍ ډېره سي، بیا حق پر موږ لري چې دا ستړي او موږ کومک ورسره وکړو. اشپزي ورسره کوي یا مثلا خونه ورسره جارو کوي یا بل کار دې ورسره کړی دی تر اوسه؟ چې ضرورت چې پیدا شي خامخا ورسره کوو، چې دا په مصروفیات کې یا مثلا مریض یا ناجوړ حق پر موږ لري چې ورسره وکړو کومک. بلکل یې لري، دا پر موږ باندې حق لري او دا سنته طریقه ده. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. الله پاک چې شاد که مه خوارېږي، خدای دې غم راکوه. مننه. قدرمنو لیدونکو، ځو در نورو کسانو پورې د هغې یوه پوښتنه ده، تاسو د خلکو عکس العمل او ځوابونه ووینئ په دې خپرونه کې را سره ویډیو در پای را سره وګورئ، افغان وایز سره سبسکرایب کړئ، موږ ځو در نورو پورې. لیدونکو دلته بل کاري صاحب مې څنګ ته ولاړ دی، د مدرسې کاري دی، شاګرد دی، که علم یې در کوم ځای رسولی دی. جوړ په خیر. خیر اوسې، ته جوړ په خیر، څنګه یې صاحب؟ خیر یې؟ ژوندی اوسې. نوم دی؟ نور احمد. نور احمد جانه، دا راته ووایه څنګه دې درسونه دي، څنګه دې در کومه ځای چې رسولي دي؟ الحمدلله شکر دی، بس ډېر برابر دي، سم دي. دیني درسونه دې ډېر ویل دي که د عصري؟ یا دیني درسونه مې ډېر ویل. دیني درسونه دې در کومه ځای رسولي دي؟ تر رابعه درجې پورې. نو عادي تقریبا مولوی درسه جوړ شوی دی؟ و انشاءالله خدای مهربانه ده. بس خدای تعالی چې کامیابي در په برخه کې. دا راته ووایه، زموږ پوښتنه ده، ولې پروګرام دی، ولې خلک د خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې کومک نه کوي؟ نو دا د دوی خپل مشکل دی چې نه ورسره کوي، نو ښه کار دی، سړی باید خپل میرمنې سره کور په کارونو کې کومک وکړي او مرسته وکړي، ځکه زموږ نبي علیه الصلاة والسلام هم کومک ورسره کړی په هر حالاتو کې، نو موږ او تاسې هم باید ورسره وکړو. تا تر اوسه واده کړی دی؟ یا څه پلان لرې چې واده وکړې د کمرې د مخې څه پلان لرې چې د واده وکړې او بیا د خپل میرمنې سره د کور په کارونو کې په کومو کې ډېره برخه اخلي؟ په جاروکشۍ کې، په لوښ پرېوللو کې، په اشپزۍ کې، په کوم؟ بس چې زموږ وس او طاقت وي انشاءالله بس هغه ورسره کوو، چې د وس څخه هغه متل دی بیخي په موږ کې متل دی، وایي خدای پاکه یا مې د ملا غوا کې یا مې مورا کې، پر ملایانو باندې وایي ډېرې ګرانې دي. و همداسې دی، نو دوی زیاتې مسافرۍ و سختۍ ګاللي بارونه شاید کېدای دا خطر. بس مننه، ژوندی اوسې. خیر اوسې. څه پیغام لرې خلکو ته؟ څه پیغام لرې چې خلک څنګه وکړي؟ خلکو دا پیغام لرو چې دوی باید د میرمنې سره هر وخت په هر کله د کور په کارونو کې کومک او مرسته ورسره وکړي او دوی په هر مشکلاتو ځان خبر کړي او هغه ورسره حل کړي. بس مننه، ژوندی اوسې. ژوندی اوسې. خیر اوسې. څنګ ته مې ورور ولاړ دی، د دې ورور څخه به معلومات واخلم. جوړ په خیر ورور جان. خیر خیرت. خیر اوسې. جوړ واغست. خیر اوسې. نوم دی؟ احمد شعیب مشفق. مشفق صاحب، دا راته ووایه څنګه دی کاروبار، څنګه دی؟ اوس خو نو سیزن هم را روان دی، هوا اختر ته به خلک زر ډېر رانیسي. ډېر ښه سیزن را روان دی، دغه مو سیزن دی د 2 اخترو مابینځ کې سیزن دی، نو
بس دغه حال دی لکه وینې چې دغسې کاروبار په ټپ ولاړ بالکل پیسې نشته نسته مشفق صاحب دغه یوه پوښتنه لرو موږ ولې خلک د خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې کومک نه کوي ولې کومک نه کوي باید چې وکړي او فکر کوم چې ډېر داسې کسان شته چې خپل د میرمنو سره کومک کوي او د کور کار خو یوازې پر ښځه باندې نه دی چې ښځه باید چې د کور کار وکړي نارینه دیم باید چې ورسره اوږه ورکړي یعنې نبي علیه صلات وسلام خپل د میرمن سره کار کړی دی حضرت علی کرم الله وجهه دغسې خپل د میرمن سره په کور کې کار کړی دی نو موږ ته هم باید چې اوږه ورسره ورکړو دا نه دی چې کار کول بس کالي پرېولل دي لوښي پرېولل دي یا مثال اشپزي کول دي نه خو باید چې اوږه ورسره ورکړي یو ورځ چې هغه ستړی دی کالي پرېولي دي دی باید چې اشپزي ورسره وکړي مثال دغه دی تا واده کړی دی و څونه عمر چې دا واده کېږي انشاءالله 15 کاله د واده کېږي 15 کاله چې د واده کېږي تا تر اوسه د کور په کارونو کې کومک ورسره کړی دی ډېر هر وخت مې کړی دی خو بیا کوم ګای وخت چې ستړي یو نو په دکان کې مو طبیعت خراب وي یا ستړي یو نو بیا خشکه مو پر کړي دی خشکه دې هم ورسره کړې ده نو هغه نه دی ورسره کړي پر کړی پر کړي مې دی چې داسې نه چې جنګ مې ورسره هغه خشکې هم د ناز کېږي نازه کېږي نو ګیله د خپله کېږي هو د خپله کېږي یو وخت د مقابل اړخ څخه هم خشکه درته سوې ده که یا والا گاهی وقتی حتما انسان دی نو چې په طبیعت کار نه کوو نو خامخا خشکه کوي بیا ستا عکس العمل چی دی والا زموږ عکس العمل خو نو شاته راتګ دی بالکل دا ناز دی دا مینه ده د میرمنو د خاوند در مابین ژوند ټوله مینه ده بس خدای پاک چې دغسې د مینې ډک نور ژوند هم در په نصیب کړي دا راته ووایه خلکو ته څه پیغام لرې د کور په کارونو کې کومک کول ښه کار دی که د کور کار خلکو ته دا پیغام دی چې دوه زوجین چې په کور کې سره ژوند کوي باید چې داسې ژوند وکړي د یو دوست په حیث د یو ښه ملګري په حیث باید چې ژوند وکړي دا نه چې خاص د نارینه خواهشات پر ښځه باندې فرض دی چې خواهشات یې ورپوره کړي یا پر نارینه باندې هم هغوند حق دی حقوق دی د ښځې چې باید چې ورسره کومک ورسره وکړي باید چې لاسرسی ورته وکړي په ضروریاتو کې په خواهشاتو کې باید چې رسیدګي وکړي په دې رقم هیڅ وخت د دوی په منځ کې جنګ نه راځي هیڅ وخت د دوی په منځ کې برخلافي نه راځي چې یو د بل خبره ومني ومنطقي نه غیر منطقي خبرې مثال چې هر مشکلات خپل په منځ کې حلیږي د انسان وای په دغه کې متل دی وای غټ قاضي د انسان چشتي وجدان دی چې خپل وجدان زه ملامت یم په یو چا په کور کې مثال زه ملامت یم خپل وجدان قاضي کومه هېڅوک مثال ضرورت نشته چې دغه وسي مثال قضاوت زموږ په منځ کې وکړي نو دغه مې پیغام دی چې هیڅ کله به خپل کورنۍ یوازې میرمن نه دی د کورنۍ نور غړي نور اجزاوي دي چې هیڅ کله مثال اذیت یې نه کړي هیڅ کله دغه ونه کړي ورسره اول ځان باید چې انسان اصلاح کړي جناب مقابل ورسره اصلاح دی ډېره مننه ژوندی اوسې قدرمنو لیدونکو راځو دغه سپین ږیره بابا ته هم راځو د سره به هم وغږېږو په دې اړه جوړ په خیر حاجي صاحب شکر دې ته په خپله ښه خیر و خیرات دی ژوندی اوسې خیر اوسې حاجي صاحب څونه عمر لرې 4-5 کاله اوهو ماشاءالله نیمه پیړۍ ژوند دې تېر کړی دی بالکل حاجي صاحب دا راته ووایه مخکې پوښتنه به جو م اورېدلې ولې خلک د کور په کارونو کې د خپلو میرمنو سره کومک نه کوي ستا پیغام څه دی زه په خپله په دغه عمر کې په خپله یوه دانه زوی لرم 3 لوڼې لرم چې د 2 لوڼې مې واده کړي دي او په کور کې راسلی زوی نه لرم په زوی مې په ملایې کې دی په مدرسه کې وایي ایران کې د درس دپاره تللی دی زه په خپل کور والا سره اوس هم کومک کوم کور ته ځم حتی د سهار دپاره چې د لمانځه دپاره پورته کېږم د کور چای او ډوډۍ د نانوایي څه ډوډۍ راوړم خپل د کور دپاره ګرده کار سموم کور والا پورته کوم ولې چې دا زما کور والا په خپله یوه زوی لري
ناوې هم دلته نسته بلته په ایران کې دی یوازې دی یو لورې پاتې دی یو زه یم 3 کسان 2 لورې مې واده کړی دي نو یوازې هم دی بیا لوړ فشار لري مریض دی ناجوړه دی مجبور یو چې خپل د مېرمنې سره کار وکړي قدرمنو لیدونکو د حاجي صاحب څخه زده کوئ که تاسو د کور په کارونو کې د مېرمنې سره کومک نه کوئ باید چې ویې کوئ ځکه هغه هم یو انسان دی نه یو بشر دی خپل لور په نور خلک په کور کې ناست دي چې هغه سره کم ظلم کېږي خو پر ما باندې خوابدیا راځي موږ ته د بل چا لور زموږ په کور کې ناست خپل ځان څه باید چې داسې نه وي چې هغه هم د یو چا لور دی هغه هم د یو انسان دی داسې نه چې هغه مېرمنې د نارینه یم ظلم ورسره وکړم دا بیخي غلط کار دی د هېڅ چا سره باید چې داسې ونه وي باید چې انصاف وي په هر کار کې داسې نه ده چې حتمن هغه موږ غوښتو یا پیسو مې رانیولې دي بالا پر هغه باندې موږ ظلم وکړو هغه وکړو یا دا غلط کار دا حدیث د پیغمبر علیه السلام په قرآن شریف کې موږ د حدیث رسول الله مبارک حدیثونه ده چې خپل د مېرمنو سره کار وکړي خدمت وکړي دا ګناه نه لري دا ګناه نه ده بالکل نه ده دا هېڅ کم دغه نه لري په دې کې نه په اسلام کې د نو نه یم خبر په نورو دغه کې مطلب په اسلام کې دا ښه کار دی حقوق راکبل شوي چې باید د خپلو مېرمنو سره کار وکړو باید چې وکړو ډېره مننه ستاسو هم مننه چې موږ ته غونه موقع دې راکړې چې موږ ته ستا سره خبرې دغه کور دې مننه سلامت پسې قربان صاحب قدرمنو لیدونکو زموږ خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسېږي که چیرې تاسو د خپلو مېرمنو سره کومک نه کړی سر د اوسه تاسو دا پرېکړه د خپل ځان سره وکړئ چې د خپلو مېرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته وکړئ ځکه هغه هم بشر دی حق لري پر هغه باندې ډېر زیات د نارینه پر ښځو باندې ډېر زیات فشارونه شته نو د هغه په خاطر او الله جل جلاله په قرآن شریف کې بیخي زیات حقوق ورکړي دي ښځو ته امید خپل رحمت دی چې وایي د خدای رحمت دی خپل رحمت یې ګرځولی دی نو قدرمنو لیدونکو تاسو هم د خپلو مېرمنو سره د کور په کارونو کې کومک وکړئ او خپل نظر مو په کومنټ کې راته پرېږدئ خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې دا ښایستې خپرونې چې زه منیر خان فیصل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم خو داسې پوښتنه ونه کړئ چې ته خپل ورسره کوې زه خپله د کور په کارونو کې زیات کومک ورسره کوم نو تاسو هم ورسره وکړئ ښه وخت ولرئ